سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر د تیلو نړیوالې بیې لوړې کړې. امریکایي رسنیو د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبې په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې نابرابره لوړې کړې. د رویټرز راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه شوه. ایران د تیلو صادروونکو هیوادونو سازمان OPEC کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی دی او د راپورونو له مخې د اسرائیلو برید کولی شي له ایرانه د تیلو انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات به اغیزمن کړي. د بلوچستان په خزدار سیمه کې د چهارشنبې سهار د زده کوونکو پر یو بس چاودنه شوې. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې په برید کې د 4 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او ګڼ نور د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې په برید کې د 4 ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. پاکستان د دغه برید پړه پر هند اچولې وه او اسلامي امارت یې هم ملامت ګڼلی و په ورته وخت کې. اسلامي امارت د پاکستان بلوچستان په خوزدار سیمه کې د ښوونځي پر بس برید چې د ګڼو ماشومانو د مرګ ژوبلې لامل شوی په کلکه غندلی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر ماشومانو او ملکي وګړو برید په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. ښاغلی مجاهد په خبر پاڼه کې همدارنګه د پاکستان چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې دغه بریدونه په افغانستان پورې تړاو لري په کلکه ردوي او زیاتوي پاکستان چارواکي باید له دلیل او توجیه پرته د پیښو پړه په افغانستان وانه چوي.